دا پریدله جنی بگی جنینم شهوت پورا کوي الک پالک مینیده دا قصه خو چلیده و جنکی په جنکو مینیږي دا مرض بل راوتی ځکه موږ وایو که چې د خیرخواهانو منئ جنکی په جنکو مینیږي الکان په الکانو مینیږي دا خباست او دا رزالت معاشره کې اله ډیر شي چې کله معاشره کې دینداري کمه شي یره د انسان د زړه نه وځي که او دا عجیبه خبره ده چې یو خیرخواه انسان د هغه سره مینه نه کېږي او د هغه چا سره کېږي چې هغه یې د تباهي په طرف بوځي دا زموږ په دې امت کې هم دا قصه ده لکه یو عالم غریب لګیا دی په ګینټو ګینټو نصیحتونه کوي مرۍ یې کوږ شي اواز یې بوږ شي په جومات کې په لاره کې په کور کې نو د کتاب په شکل کې نو د کیسټ په شکل او ډېر به داسې چې د سره مینه نه لري کوم ځای کې وینې لار ترې بدلوي او هغه خلک چې ډمان دي زمونږ قوم شرموي زمونږ ایمانونه خرابوي زمونږ عزتونه ختموي زمونږ مالونه خرابوي زمونږ ځوانان په نشو راړي زمونږ جنکۍ بې حیا کوي هغوی ته به خوشحالئ هغوی مال هم لګوي هغوی به خپل حجرې بیټک ته هم راولي د هغوی سره به سیلفیانې او تصویران هم وباسي د هغوی ویډیوګانې به هم نشر کوي عجیبه خبره ده هغه کمی چې خیرخوا دی جنت ته راکاږي د هغه سره طبیعت نه لګي او کمی چې جهنم ته راکاږي د هغه سره طبیعت لګي پې خرچې هم کوي او صفتونه هم کوي دا عجیبه نه ده یو ډم یو کرکټي یو د دروغو مذاق کوونکی دې زما قوم له څه ترقي ورکوي ترقي ورکوي کوم یې ترقي ورکوي ما ته او موږ دغه خلکو ګورئ دا زمونږ بس د ده خبره به او هغه چې خیرخواه دی غریب او عجیبه دا ده لکه قرآن په نورو ځایونو کې تاسو به اورېدلي دې انبیاو دا خبره هم کړې ده خو دلته الله نه دی ذکر کړی وی ای قومه زما مال در هم نه غواړم په دې باندې چې تاسو نه مزدوري غواړم یعنې دا عالم دا هم نه وایي چې ماله پیسې راکوي یا ماله تنخواه راکوي یا زما د پلانې خدمت به لازم کوئ نه ښه نو څه غواړې مولوي صاحب ته زموږ نه ای شیخ صاحب مفتي صاحب ته هم پورې ورنښتئ وایي چې جنت ته لاړ شي او ده ته یو سړی د ده نه لار بدلوي د ده نه پټېږي د ده بیان نه اوري د ده ویډیو نه ګوري دا څومره بدبختي ده ځکه خو ورته ووایي صالح علیه السلام وایي ما ګوره ښه نصیحتونه کړي دي خو مرض په تاسو کې او ستاسو نصیحت کوونکو سره طبیعت نه لګي هغوی په چا پسې روان وو په مشرانو پسې چې کومو مشرانو د بوتانو دعوت ته رابلل هغه مشرانو له څه فایده ورکړه سره د هغوی ته به وبرباد شو کم چې بد شو کمزوري مؤمنان هغو پر خو دوی خندل مذاق یې پورې کوو نو زه تاسو ته دا ویل چې معاشره کې وپېژنئ هغه کسان چې هغه ستاسو خیرخواهان دي او هغه چې ستاسو دشمنان دي داسې نه چې ته اخره کې خبر شي او هغه هر څه تباه شي